دا د پلازمینې کابل بودخاک سیمه ده چې د سیمې اوسیدونکي ماشومان یې د ښوونځیو د نشتون په وجه پر وچه مځکه درس وایي. دا ماشومان په ژمي کې د سخت یخ او په اوړي کې د ترخې ګرمۍ یادونې کوي، خو له دومره سختیو سره سره د دې ماشومانو ارادې قوي ښکاري. هلته راځو هره ورځ درس وایو، د استاد څخه ډېره خوشحاله یم او د غټو مو جلګې چې مکتبونه یې بند کړي، حکومت نه هیله کېږي چې موږ ته مکتبونه خلاص کړي او راته جوړې کړي، او په اوړي کې ګرمي او په ژمي کې یخې دلته موږ راځو، په باران راباندې رااوري او موږ په درس وایو. په راتلونکي کې ډاکټر راسم غواړم، حکومت نه هیله کېږي موږ ته مکتبونه جوړ کړي. د دې ماشومانو د ارمانونو د پوره کولو تکل له بغلان ولایت څخه 23 کلن وزیر خان کړی دی. وزیر خان د وړیا تدریس ترڅنګ د دې ماشومانو د ښوونځیو لومړنۍ اسانتیاوې هم برابروي. تقریبا یو کال نه زیاته موده وشوله چې دغه مکتب ما ایجاد کړ دوی لپاره تر څو دوی پکې زده کړه وکړي، تعلیم پکې وکړي، او دې ترڅنګ موږ د عامه پوهاوي کمپاینونه هم ترسره کوو په لرې پرتو سیمو کې. یعنې اوس هم د افغانستان په ډېری برخو کې والدین په خپلو نجونو باندې تعلیم نه کوي، دوی دې ته هڅوو، دوی سره موږ خبرې کوو چې دوی باندې تعلیم وکړي، زده کړه پکې وکړي، او تر څو دا تعلیم څومره مهم دی دوی لپاره دوی سره پرې خبرې کوو، او دوی دې ته هڅوو چې په خپلو نجونو هلکانو باندې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، او یو ډول عامه پوهاوی ورته کوو. وزیر خان او د دې ټولګي زده کوونکي ښایسته او عابد یوازې د ځان د لاسنیوي خبره نه کوي، بلکې وایي چې طالبان باید تر 6م ټولګي پورته د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې هم پرانیزي. موږ د حکومت له هیله ده چې موږ ته کتابچې شیان راکړي او میزونه شیان نشته ده، موږ ته میزونه او چوکیګانې راکړي، او د موږ نه دا هیله ده چې غټو جنکو مکتبونه یې بند کړي دي، موږ ته هماغه خلاص کړي. دلته نږدې مکتبونه نشته او دلته چې استاد موږ ته یو مکتب کلاس غونته جوړ کړی چې موږ هغې کې خپل زده کړې کړی وو. مخکې موږ هېڅ شی نه وه زده، اوس موږ ډېر شیان زده کړي دي، او دلته موږ ستونزې د هغه دي چې هغه دلته فرش باندې موږ فرش چې شی نشته چې موږ پکې کینو، چوکیګانې شیان نشته دي چې موږ پکې کینو. بل لور ته شنونکي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو ترڅنګ وایي چې طالبان وزیر خان ته د ورته ځوانانو د هڅو زیات ملاتړ باید وکړي. زموږ د معارف څانګه هم ډېره زیاته ټکنۍ شوې ده، زموږ ډېر هیوادوال د لیک لوست څخه بې برخې پاتې دي. موږ هیله من یو چې حکومت د معارف لپاره ډېر خدمتونه وکړي او ډېره برخه د بودجې ورته مصرف کړي، او هغه ځوانان لکه دغه ځوان چې په کابل کې په وړیا توګه کار پیل کړی له دوی سره لا هم همکاري وکړي، ډېر زیات کمپاینونه به ورته پیل شي. دغه افغان ماشومان په داسې حال کې د ښوونځیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې تر 2 کاله زیات وسول چې طالبانو په افغانستان کې تر 6م ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د شنونکو په باور چې د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې تړل د یوې ټولنې تدریجي ځپل او د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول دي. شمس آرین، امریکا غږ.